یاره جی ما ډېر زیات کوشش وکړو خو تاسو نشئ بد کېدی. ستاسو سره زیات نه زیات 3 ورځې ټیم دی. په 3 ورځې کې به تاسو مرئ. ډاکټر صاحب د تاسو څه خبرې کوئ؟ زه به مړ کېږم ولې زما علاج نه کېږي؟ ډاکټر صاحب ته تاسو ما ته څه خبره وکړه؟ زما سره خو جایدادونه دي، په کروړو په ارباو مال دی راسره، نو زه به اوس د دې هر څه سره څه چل کوم؟ ډاکټر صاحب د دې هر څه سره به زه څه چل کوم؟ بس اوس پکې څه نه کېږي. یا الله ته زما مدد وکړې. یاره نور زه خو ډاکټر له تللی یم او ډېره غټه مسله ده راته. زما ژوند بچ کېده چې دی ډېر ګران دی. یاره جي زه ستا څنګه مدد وکړم؟ زه خو ځان له خدای تعالی عاجز سړی یم، زما سره خو د هېڅ شي درک هم نه لګي. نه جي نه، زه ستا نه څه شی نه غواړم، خو زه ډاکټر له تللی یم او ډاکټر راته ووایي چې ستا ژوند چې دی ختم دی، ته په دنیا کې نور نشي پاتې کېدی. نو زما سره چې څه پیسې وې، څه مال حال او هر څه سره چې دي هغه مې دا تاسو له راوړلي، دا تاسو والی، خو تاسو صرف ما ته دوا کوئ. زه نور په دې دنیا کې څه کوم؟ زما ټایم هسې ختم دی، خو صرف دوا راته کوئ، دوا راته کوئ. دا څه دی؟ یاره جي الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي. لکه رورې د مانځه ټایم دی، بانګې ووایي او زه چې جومات ته ځو مانځله. یا باچا تا ته خو ډاکټر هسې هم ویل دي چې ستا سره 3 ورځې دي، په 3 ورځې کې به ته مرې. نو موږ ته خو لا ډېر شي وخت دی مړه، موږ به پکې مونځونه هم وکړو او درسونه به پکې هم وکړو او تبلیغونه به پکې هم وکړو. ته ورشه مړه مونځ وکړه، تا سره خو هسې هم 3 ورځې دي، موږ ته لا ډېر شي ټایم پروت دی مړه. هلو، ها مهران او ورور کې رور اکسیډنټ وکړو، دواړه وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. پاتې سو یاره مهران ته ما وی مې مانځله راځه، نو موږ ته خو ډېر زیات لوی ټایم دی، خو ستا ټایم ختم دی، موږ خو له ماشومان یو، د مرګه د ژوند هېڅ پته نه لګي. خو ورېږه په دې ډاکټر پسې ورځمه چې نن خو زما 4م ورځ ده او ژوندی یم، چې دا څنګه چل دی؟ خو ما ته وایي ستا ټایم ختم دی. ورې چې د ډاکټر نه تپوس وکړم چې دا څه حساب دی. یا الله پاکه زموږ په کور کې د رزق درک نه لګېدو، یا الله پاکه ته دا سمې خوشحاله کړې، یا الله ته وله ډېر عمر ورکړې، یا الله پاکه زمونږ ډېر خیال وساتو، یا الله زه ستا یو عاجز بنده یم، یا الله پاکه ته وله ډېر عمر د خوشحاله ورکړې. عمر وله ډېر ورکړې. ودرېدو الله پاک په قرآن کې دا ویلي چې څوک صدقه ورکړي نو الله پاک د هغه په عمر کې او په رزق کې اضافه کړي او برکت پکې اچي. او بله دا چې یو غریب سړي د الله نه سره ژوند دپاره سوال کړی او هغه دوا الله پاک قبوله کړه، نو ته نن ځکه زما مخې ته ولاړې. که د مونږ ټولو ډاکټرانو په تا باندې میټینګ کړی چې ستا ژوند ناممکنه دی، ته ژوند نور نشي تېرولی، خو دا ته چې نن څه زما مخې ته ولاړې، نو دا ته د صدقو د وجې ولاړې.